السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافټ وینډوز 10 زده کړه په پښتو ژبه 15مې ورځې درس ته ښه راغلاست. دا زموږ یوټیوب چینل ده آرټ افغان پرایویټ های سکول. دې یوټیوب چینل نه تاسو کولی شئ چې مکمل درسونه تعقیب کړئ او ویې ګورئ. را به شو دوستانو د یو سنیپینګ ټول په اړه تاسو سره غږیږم. ډېر یو ښه اپلیکیشن. دلته به سټارټ مینو ته را به شو او دلته به ولیکو SN چې ولیکئ دلته خپله راځي سنیپینګ ټول. د دې وظیفه څه دی؟ د دې په واسطه موږ کولی شو له هر ځای نه عکس واخلو. مثلا زه دا کلیک کوم، ګورئ دلته نیو ته به راشئ. د کوم ځای عکس اخلئ؟ مثلا تنها د دې قسمت عکس اخلم. زه داسې کلیک کوم، ګوره د دې قسمت عکس مې واخیسته. دا مو عکس چې واخیسته څه کوئ؟ دا بهر راشئ، هلته به سیف کوئ. سیف چېرته یې سیف کوئ؟ ورته وایم چې ډیسکټاپ په مخ د پورته به ډیسکټاپ کې د چی په نامه د 11 په نامه مثال دا به بیرته کلوز کړئ. ګورئ دلته اوس ګورئ چې ډبل کلیک کوئ تاسې ګورئ د همغه ځای عکس ما اخیستی او دلته راغی. یا مثلا د ورد پروګرام کې کار کوئ، وین ورد پروګرام ته لاړ شم. مثلا د دغه مینیو په اړه تاسې د انزرت مینیو په اړه تاسې غږیږئ او د دغه قسمت عکس مو پکار وي. بیا به سټارټ بټن ووهئ او دلته به څه ولیکئ؟ سنیپینګ ټول SNI چې ولیکئ دلته به راشئ. دا به کلیک کړئ او دلته به نیو کلیک کړئ. زه غواړم چې د دې قسمت عکس درنه واخلم. ګوره د دې قسمت عکس یې راغی، فقط ذخیره یې کړ. یا مثلا کومه لیکنه ده زه لیکم چې مساوي رند قوس خلاص قوس بسته. د دې لیکنې عکس اخلم، د نور ځای عکس اخلم، د دې عکس دا سټارټ بټن ته به زه بیا به څه کار کوم؟ سنیپینګ ټول به کلیک کوم، دلته به نیو کلیک کوم. د هر قسمت چې تاسې غواړئ عکس د همغه قسمت تاسې اخیستی شئ د دې ځای. ګوره عکس مې واخیسته، دا به څه وکړم؟ دا به ذخیره کړم. سیو اس. دلته به چېرته راشئ تاسې؟ ډیسکټاپ ته. په یاد مو وي چې دلته تاسې باید شی کلیک وکړئ JPEG د عکس اکسټنشن ده، د عکس نوع انتخابیږي. دلته دا به کلیک کړئ، دا به ذخیره کړئ. دلته وایي چې په دې نام خو بل شته، دلته به نوم ورکړئ، مثلا د چی په نامه د 22 په نامه. دا به ذخیره کړئ، دا به ایست کلوز کړئ. دلته چې راشئ تاسې وګورئ د 22 په نامه همغه ځای نه چې ما عکس اخیستی ده شته. بله خبره، که چیرې بعضې وخت تاسو باندې یو نفر یو داسې یو تخنیک وهي چې صفحې په مخ عکس راوړي، تاسې فکر کوئ چې دا فولډرونه دي او هغه به عکس وي اصلا. ګورئ زه یو عکس واخلم. زه اول به زه دا د صفحې د مخ عکس زه به تغییر کړم. مثلا دا عکس صحیح شه، دا عکس مې تغییر کړ، ته به راشم دا عکس. اوس به زه غواړم د صفحې له مخې عکس اخلم. زه وایم سنیپینګ ټول ته کلیک به کړم، نیو ته به راشم. دې ځای نه به ما څه وکړه؟ عکس مې واخیسته. دلته وبښئ بیرته مې نیو ووهه. دا به کلیک کړم، دلته به سیف ته به راشم. ورته وایم چې د ډیسکټاپ په مخ یې راته سیف کړه د 3 په نامه. دا مې ذخیره کړه، صحیح ده. دلته چې ډیسکټاپ په مخ سیف نشه، مای ډاکومنټ کې به ثبت شوی، یا هم پکچرز کې. څنګه ذخیره نشه؟ بیا به یې لاړ شو واخلو. بیا به لاړ شم دلته چې کلیک کوم سنیپینګ ټول، دا به کلیک کوم او نیو، دا به څه کوم؟ دا به ذخیره کوم. دلته سیف، دلته ورته وایم چې د ډیسکټاپ په مخ د 3 په نامه درته ذخیره کړه. 330 په نامه ډیسکټاپ کې راته ذخیره کړه. ذخیره شه. دا د مخکینی مو خو ولې نه کاره کوه. دا به اوس راشو، دا خو عکس ده، ګورئ عکس ده. دا غواړو د صفحې په مخ کېدو. ګوره سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند. دا مې د صفحې په مخ کېښوده. اوس به راشو د ځای نه د ډیسکټاپ آیکنونه به ورک کړو.
ګورئ دا اصلا عکس ده صحیح ده فکر کوئ چې دا مای کمپیوټر ده خو مای کمپیوټر نه ده دا فولډرونه نه دي دا اصل کې عکس ده فولډرونه خو د ځای نه مونږه ورک کړله صحیح ده بیرته چې کلیک کې ګورئ دلته راځي صحیح ده دا اوس آیکنونه شوله او که دې ځای نه ایسته کې شو ډسټاپ آیکن دا آیکنونه نه دي البته دا یو عکس ده ګورئ هیله ده چې په سناپینګ ټول باندې پوه شوي یاستئ بل به راشو دا به زه بیرته د صفحې په مخ کې یم اول به دا چې وکړم شو ډسټاپ آیکن به کلیک کړم او دا به بیرته د صفحې په مخ کې یم دا تصویر ښه بل مونږ نن چې زده کوو که چیرې په موبایل باندې مو داسې یو ویډیو کړی وي داسې یو ویډیو مو کړی وي چې کله چې کمپیوټر کې واچوئ نو هغه د کمپیوټر مخالف جهت باندې وي یعنی اوس خو کمپیوټر سیده مخ دا ده کېدای شي دغه ویډیو سیده مخ دې خواته وي یا دې خواته وي نو د صفحې سکرین مکمل چې تغییروو دې اړخ هغې اړخ ته څه کار به کوو زه تاسو ته کیبورډ راولم او سکچ په رن کې ولیکئ نو کیبورډ خلاصیږي دا کنټرول له الټ او پاس بټنه لاندې بټنه دې اړخ او دې اړخ بټنو سره د سکرین مخ تغییرولی شي کنټرول الټ ګوره د کمپیوټر سکرین دې خواته شه کنټرول الټ بیرته دې خوا شه دا خوا شه او دې خوا شه په دې شارکټ سره تاسو کولی شئ چې د کمپیوټر سکرین صفحه تاسې تغییر کړئ کوم بټنو سره کنټرول الټ یا الټ کنټرول له دې څلورو بټنو سره کمپیوټر کې وي تاسې صفحه تغییرولی شئ را به شو بعد له دې نه به نوټ پاډ پروګرام ووایو نوټ پاډ پروګرام څه شی ده څه رقم یې خلاصولی شو دلته چې لاړ شو سټارټ مینیو ته لاړ شو آل پروګرامز ته لاړ شو دلته یې هم موږ پیدا کولی شو د NMN دلته که نه وي نو تاسې کولی شئ چې راسم نوټ پاډ هم ولیکئ دلته چېرته کله چې سټارټ مینیو کلیک کړئ او دلته ولیکئ نوټ پاډ صحیح ده که غواړئ چې خلاص کړئ کلیک به کړئ رن نه هم خلاصولی شئ وینډوز آر سره چې ووهئ ګورئ دا سټارټ بټن له آر سره د رن بټن د رن کمانډ به خلاص شي دلته د ځای نه کولی شئ چې تاسې هر پروګرام ته لاړ شئ مثلا زه لیکم چې نوټ پاډ انټر کړئ ګورئ نوټ پاډ پروګرام خلاص شو صحیح ده کوم ځای نه پرې دې ځای نه مثلا زه بیا دا بټن له آر سره کلیک کوم چې رن خلاص شي زه ورته وایم چې وین ورډ د ورډ پروګرام به خلاص کړي وینئ د ورډ پروګرام خلاص شو که زه غواړم چې اکسل پروګرام خلاص کړي بیا به څه کار کوم وینډوز آر چې به نوشته کوم اکسل انټر اکسل پروګرام به خلاصوي نو که زه کلیک کوم مثلا لیکم چې پینټ پروګرام به خلاص کړي دا به میس پینټ ولیکم ګورئ پینټ پروګرام یې خلاص کړو نو رن څه معنی منډه وهل یعنې یو پروګرام ته ډېر عاجل منډه را به شو دلته به نوټ پاډ کلیک کړم زه تاسې کولی شئ چې دا پین ټو ټاسک بار دلته یې اضافه کړئ پین ټو سټارټ مینیو کې هم تاسې کولی شئ اضافه کړئ او اوپن فایل لوکیشن دلته که لاړ شو موږ اصلي ځای کې چې دا چیرته ده د ځای نه موږ کش کولی شو د ډیسکټاپ په مخ یې مچولی شو ګورئ دلته راغی ښه دا نوټ پاډ ده زه به یې تاسو ته معرفي کړم چې د نوټ پاډ څه لپاره ده نوټ پاډ د وینډوز ابتدایي پروګرام ده د ساده لیکلو او یا هم د ویب ډیزاین لپاره ترې استفاده کیږي یعنې ډېر اسان عادي لیکنه چې کیږي دې کې کیږي مخکې به خلکو ډېر له دې نه استفاده کوله مخکې چې کله چې افیس پروګرامونه نه وله ورډ پروګرام نه و نو خلکو به لیکنې دې کې کولې د دې تعریف به زه تاسو ته ولیکم د په خاطر چې وخت ډېر ضایع نه شي زه به ویډیو د په خاطر چې ویډیو مې ویلې اوږده را نه شي دا مې تاسو ته ولیکه نوټ پاډ د وینډوز ابتدایي پروګرام ده د ساده لیکلو او یا هم د ویب ډیزاین لپاره ترې استفاده کیږي خو وخت کې استفاده ترې ډېره زیاته اوس استفاده کیږي نه دومره
را به شو دې قسمت ته ټایټل بار وایي. له دې ځای نه موږ کولی شو پروګرام باندې پوه چې دا کوم پروګرام ده. دې ته ټایټل بار. دې ته مینیو بار. ګوره دا د فایل مینیو ده، دا د ایډیټ ده، دا د فارمټ ده، دا د ویو ده، دا د هیلپ ده. ټکسټ ایریا دغه ساحه کې چې موږ لیکنه کوو دې ته ټکسټ ایریا وایي. کنټرول بټنز دغه ساحې ته کنټرول بټنز وایي چې په دې باندې موږ کلوز کولی شو، په دې باندې سکرین کوچنی کولی شو، بیرته سکرین لویولی شو، او دې ځای باندې مینیمایز یعنې دلته راتلی شي. بل چې د سټاټس بار دې ساحې ته سټاټس بار وایي. فعلا ګورئ څو وایي دلته موږ ته معلومات راکوي چې موږ څلورم خط کې ګوره دلته اوس اول لاین کې یو، دلته دویم لاین کې، دریم لاین کې، څلورم یعنې خط کې، پنځم اوس څویم خط کې یو، ګوره 12م لاین کې یو. دلته بعضې معلومات موږ ته راښیي. دغه ساحې ته سکرول بار وایي. دا اوس ولې کار نه کوي؟ زه دلته انټر کلیک کوم، ګورئ دا اوس عمودي سکرول بار شو. په دې باندې صفحه موږ ښکته او پورته کولی شو. او دا افقي دا ولې کار نه کوي؟ دا هغه وخت کې کار کوي چې زه دلته دا ویو دا کلیک کوم او دلته زه یو بټن ولیکم، یو توری ولیکم، ښه دې ته به بیرته دا وورډ ډراپ به ایسته کوم. ګورئ دلته چې زه لیکنې اضافه کوم، ګورئ دلته دا صفحه دې خوا ته بیایي. دا عمودي دا افقي، دې ته سکرول بار وایي. په دې باندې صفحه موږ دې خوا هغې خوا او هغې خوا صفحه موږ په دې باندې بوتلی. بل را به شو د فایل مینیو به شروع کو. نیو څه معنا؟ یعنې دا صفحه زما نه ده په کار، نوې صفحه غواړم. دلته به راشي شارټکټ یې کنټرول ان ده. کنټرول ان چېرته ده؟ او اسکه دا کنټرول له ان سره چې پریس کوئ نو نیو کار کوي. ګوره کنټرول جمع ان دا خلاص کړي. څه ویلو وایي؟ دا پخوانۍ صفحه څه کوي؟ سیف کوي که نه سیف کوي؟ ډونټ سیف نه ذخیره کوم، تیر شته. او که سیف یو ذخیره کوم چیرته؟ ورته وایم چې ډیسکټاپ کې راته ذخیره کړه د چی په نامه د مای نوټ په نامه دا ذخیره کړه. نو دا څه شو؟ دا به ذخیره شي. را به شو نیو ته بل نوې صفحه موږ واخیستله. شارټکټ چې ده کنټرول ان. اوپن څه معنا؟ یعنې پخوا چې تاسې کوم فایلونه کار کړي هغه پکې خلاصوي. دلته کلیک کې موقعیت به یې ووایي. نو د کنټرول او په واسطه موږ کولی شو پخوا فایلونه چې موږ سیف کړي هغه اوپن کړو. مخکې مو دا کار پرې وکړ، خلاص شو. را به شو سیف ته. که چیرې غواړو دغه لیکنه زموږ چې کومه یوه ده دا غواړو سیف کړو، سیف نه به استفاده کوو. شارټکټ چې ده کنټرول اس. زه لیکنه کوم مثلا دا غواړم ذخیره کړم، کولی شم دلته راشم، سیف ته راشم، او یا هم کنټرول اس شی کنټرول اس باندې خو پوهېږئ نو زه کنټرول له اس سره پریس کوئ، خپل اتومات سیف کېږي. ګورئ کنټرول اس. او دا بل څه کار کوي؟ سیو اس او سیف دواړه ذخیره کول کوي، یعنې ثبتول کوي. هر څه لیکنې مو کړي هغه ثبتوي. فرق یې دا ده چې سیو اس یو فایل په څو ځایو کې په مختلفو ځایو کې مختلفو نومو باندې ذخیره کولی شي. ګورئ دا فایل ما یو دفعه سیف کړی دی چې په نامه دی مای نوټ په نامه. زه بیا دا ثبت کوم. ګورئ ډیسکټاپ کې مای نوټ 2 په نامه مې ثبت کړ. دا بیا ذخیره کوم، بیا به راشم سیف اس ته. شارټکټ یې F12 ده. F12 کوم یو ده؟ تاسې دلته یې نه ښیي خو کیبورډ کې یې ښیي. F1 ده، F2 ده، F3 ده. F12 څه کار کوي؟ سیف اس کوي. دا فایل زه بیا ذخیره کوم د مای نوټ 3 په نامه. بیا دا کنټرول یا F12 یا سیف اس ته راځم. دا نه چې تاسې یو ځای کې مختلفو ځایو کې، مثلا زه دا پیره زه چیرته ذخیره کوم؟ جی ډرایو کې د مای نوټ 5 په نامه مې ذخیره کړ. نو سیو اس تفاوت یې دا و چې یو فایل په مختلفو ځایو کې په مختلفو نومو باندې ذخیره کولی شي. ګورئ دا یو فایل موږ په څو ځایه ثبت کړ، په څو نومونو
او په مختلفو ځایو کې موږ ذخیره کړو. دا و د سیوس. پیج سیټ اپ څه کار کوي؟ کله مو چې یو ورقه ولیکله، هر څه مو تنظیم کړله، پیج سیټ اپ د ورقې تنظیماتو به تاسو به د ورقې تنظیمات ته ځئ. اول دا چې سایز د ورقې به انتخابوئ، معمولا A4 ورقه ډیر زیات استفاده کیږي، A4 به انتخابوئ. A3 چې د لږ دی کوچنی دی. را به شو اورینټیشن، یعنی د ورقې نوعیت څه رقم وي، پروټیټ ولاړه باندې او که لینډسکیپ داسې په څملاستلې باندې وي دا ورقه. او مارجینز څه معنا؟ دغه د ورقې چار ګرد چې تاسو وینئ حاشیه، حاشیه چې ده دا مثلا لیفت چپ طرف ته، رایټ راسته طرف ته، ټاپ پورته طرف ته او باټم لاندې طرف ته زیاتوی شي. زه ورته وایم چې دا کتاب چې ده دا سټیپلر کېږي له دې ښی خواته ده. دلته به زه ورته وایم چې دا 2 کرته. نو تاسې وګورئ دغه حاشیه چې ده دا د 2 انچه په اندازه موږ ته یې دې خوا راوسته. هیډر او فوټر. هیډر یعنی سر ورقې او فوټر یعنی لاندې یا پای ورقې یا دې لاندې حصه کې چې کومه لیکنې. پاس حصه کې مثلا که داسې یو متن لیکئ چې دا متن د تاسې 20 ورقې یا غواړئ چې د هر صفحې په سر کې تکرار راشي، مثلا زه یو لیکمه چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکمه، دا د هرې ورقې په سر کې به دا تکرار راشي، د هیډر وایي. فوټر د هرې اخرې ورقې کې به دا تکرار راشي، مثلا وایم چې ترتیب شوی د استاد جمشید واسطه. داسې یو متن که تاسو غواړئ لیکئ د هرې ورقې په اخر کې تکرار راشي، نو د فوټر نوم استفاده کوئ. اوکې به کوئ. دا تاسې تنظیمات د دې ورقې لپاره سیټ کړل، تنظیم وکړل. پرنټ غواړئ دا ورقه پرنټ کړئ، نو دلته به تاسې پرنټر انتخابوئ. صحیح ده. دا نوټ پاډ نه دومره استفاده نه کیږي ځکه دا اپشنونه یې بعضې ډېر غیر فعال دي. سلیکشن څه معنا؟ که چیرې غواړئ تنه دغه انتخاب شوې ساحه مثلا تنه غواړئ چې دا پرنټ شي، دلته به راځئ پرنټ ته، شارټکټ یې څه شی ده؟ کنټرول پی. ګورئ شارټکټ څه شی ده؟ کنټرول پی. دلته به سلیکشن انتخابوئ، یعنې ټول نه غواړم چې پرنټ تنه دا ساحه د سلیکشن کلیک به کوئ. او پیجز مثلا که چیرې 20 ورقې تاسې 14 ورقې پرنټوئ، نو بیا به څه کار کوئ؟ پیجز دلته به یې لیکئ. او کرنټ پیج په کومه ورقه کې چې فعلا وي هماغه به تاسو ته پرنټ شي. نمبر آف کاپیز، دغه څو نفرو ته دغه لیکنه ورکوئ تاسې، مثلا 2 3 4 دلته به عدد ورته لیکئ او دا همغومره به پرنټ کېږي تاسو ته. کولیټ څه معنا؟ کولیټ یعنې په منظم ډول. دا چې کله کلیک کوئ مثلا 20 ورقې 1 2 3 4 5 تر 20 چې کله خلاص شي هغه یو کاپي بیا شروع کېږي، دویمه بیا درېیمه څلورمه. دا چې انتخاب وي چې پرنټ کلیک کړئ نو ورقه به یې تاسو ته پرنټ شي. را به شي اگزیټ. اگزیټ څه معنا؟ د دې پروګرامه وتل، دا د وتل. همدومره درس مو بس ده، په دې هیله چې زده شوی.